که سوال و راغ در باندې کوو دا خو نو زه موږ غواړو چې معنا یې ستاسو زه سلیمان شاه ته ډېر ګورم په دې خاطر باندې که دې خوا بدېږي که دې ښه کېږي ما خدای شاهد دی که نه زه که دی تر تا ډېر ښایسته دی او دا خو زما ویک پوینټ دی ابۍ نشته که نه دا خو زما ویک پوینټ دی که نه چې زه خو حسن پرسته یم نه هغه خو زه دلته چې دا ستا ګلانو ته ګورم شاوخوا چې دا دغه ته ډیکوریشن ته ګورم او دا دغه ته هغه د حسن ګرده ملزومات دي ما د خلیل خان را په یاد کوي خلیل خان یازی دا په 1972 کې ما خیال وایي سوی دی 1972 تر موږ مشر ده د وخت ضرب دی د ژوند تال دی تال بیا په دواړو معناو باندې هم د موسیقي د تال په معنا باندې هم دغه تال چې وو که پوه شوم تال د وخت ضرب دی د ژوند تال دی سوز د حال دی شور د قال دی د جنون ورکه قصه ده د ګونګۍ مینې قصه ده ګونګۍ مینه خو نو پاچا چې دغه شي چې دغه نه ګونګۍ خوارکی چې خبر د کوي که نه خو نو هلته دننه هوښیار یي خو خوله چې وایي نشي ویلی یا برق هر ورځ خشم کوي که نه ده د جنون ورکه قصه ده د جنون چې قصه ورکه شوې ده او د جنون کیسه درسره ورکه ده د ګونګۍ مینې قصه ده اوس نو نور تفسیر ته پسې راځي چې د زاهد سره جګړه د ساقي سره خبره د ښایستهو سره روغه یو خوږه د ناز ګیله ده دا د حسن د خان ننګ دی د جابرو تورو جنگ دی ځي په پورته مخ په بره د لالا د فوج حمله ده دلته لالا څوک دی بیا ما درته دا ټول دغه کلمات ما په دغه کې شی دي که نه دا ګر خل دا چې په دغه نه په دغه کېږي د هر یو وایي چې ته یو څه پر وایه پر دې باندې ته هم څه یې وایه پاچا چې پر وایه یا بل ما زه چې توري سې معلوم اکثر زه کثیر المعنا ما خو چې د لالا د فوج حمله چې ما دستي شیطان دغه ته راغلی چې هغه لالا وایي چې خدای ردیي و ما درته ویل دا که نه صوبودي توري دا یي که نه چې دا د هر ساعت چې د هر ذهنیت دغه ورته کښېني هغه دغه د کوي خو دلته چون د عشق موضوع مطرح ده لالا خو لالا ګل په خپل هم د عشق یو سمبول ده دا د بل شي په سره وایستي ما د اوس ورته پام مو وجه که نه کېدای شي چې د لالا بل دا دی چې دغه دی چې زه دغه لا پوه نه کړم شا پوه نه کړم که نه دی سم په ساده پښتو درته وایم که نه چې دغه شاعري چې ده د ضبط شاعري دا داسې نه ده چې داسې د دې ځای څخه داسې سره دغه دا سنجول سوې نه ده راغلې ده دا راغلې ده که نه دا دغه ده دا الهامي دغه ده نو هغه توري راځي بیا وروسته معنا یې وروسته پیدا کېږي ښه خو دلته لا خو دوې دغه دي که نه د دوه نفي اسکن زما دغه دا و که نه چې د دوو لا موږ ته په پښتو دغه کې لالا هم دغه ته وایي لالا مشر ورور ته د لالا ده او لالا مشر ورور ته وایي او دلته که نه په عمومي کې مکامه ورکړې ده که د لالا د فوج حمله ده دوې نفي په عربي ګریمر کې دوې نفي د اثبات معنا ورکوي دا کلمه چې موږ وایو چې لا اله الا الله دغه که نه دا دوی نفي که نه دغه د اثبات ورکوي نه ما دغه بل لال فکر کړ هغه نه د لا د فوج حمله ده د لا ځي په پورته مخ په بره د لا د فوج حمله ده دا د ځان ایګو دا د ځان د بد و پښو ته د اور پړی دی اره ده دا مغرور سر د نمرود ته د خلیل د مټ تیشه ده
دلته ماته شی را پیدا سو د ایګو مسله چې راواخیستله څو ورځې وړاندې د مجرو بابا دغه تلین و او ته اسسټنټ پاته سوی یې زه مو نه کړم خبر نو خو نو لمانځلی مو نه دی دغه یو موقع ده چې زه اوس واورم چې هغه ایګو چې دی په ځان ځاني شامار کې ښیي و هغه بله دغه ده خو ما درته وویله که نه د دغه څخه د کلامي و د فلسفي مفاهیمو دغه خدای چې هغه دغه دی که نه دغه تا معلوم دی د الماس ولې دغه دی ولې دونه قیمتي شی دی الماس په دې قیمتي دی چې دا نور شیان چې دي د الماسو دغه شعاعوي چې د ده څخه خپرېږي دغه بیخي ډېرې دي متعددې دي او رنګ په رنګ دي د هر خوا څه چې ورته وګورې په هر وخت کې او په هر ځای کې د هر انګله څخه یو جلا جلا دغه څه راوځي په یاقوتو کې دا شی ستا مګر دونه نشته که نه داسې په بل کې په دغه قیمتي په اجاري کریمه کې قیمتي چیزو کې که نه د الماس هغه دی چې هغه دغه دی هغه داسې د هر دغه څخه داسې نو دغه مجرو باچا چې هم دغه کړی دی که نه هغه خو دغه کړی دی که نه هغه د هر اړخه څخه خبره دغه کړې ده او په هغه کې د مجرو دغه داسې دی که نه ما ډېر نږدې ورسره پاتې شوی یم که نه د ده دا ټوله اثار کې نظم دی کې نثر دی هر شی چې دی لږې ویلي دي خو نو مګر دا ده چې پښتو کې د هغه دغه بل نشته د هغه ساری بل نشته خو دا ټوله یو ځنځیري تعلق سره لري دغه نو دغه چې تر څو پورې سړی د جبر او اختیار ډایلکټیک ونه وایي دی کتاب دی که نه جبر او اختیار ډایلکټیک چې هغه ونه وایي د ځانځاني په شامار یې سر نه خلاصي اوس ما دغه مخکې تاسې د ځنځیري کېدو خبره وکړله ما یو مقاله پر تاسې باندې لیکلې ده شاید کتلې دي په هغه کې ما یو بحث راخیستی دی ستاسې د لایق صاحب او د غني خان یو تړون ما بحث کړی دی او دغه شعر د وخت ضرب چې زه اکثر وخت مطالعه کوم ما ته د انسان دغه ټوله ژوند فلسفه مخ ته درېږي اوس چې ما دلته واچوي او دلته تاسې دا ویل چې دا یو کړۍ د سره تړلی اوس دلته غني خان هم اتومات را شامل سو او لایق صاحب هم در شامل سو او ځانځاني شامار هم پر هغه سر ورته راکښته سو دغه تړون دغه ته څه شي بولی چې دا الهامي دي دا فلسفي دي دا الهامي دي دې خوا چې تاسې هر څه رنګ ورکوئ که نه هغه اصلا خو دا زده که نه ګوره چې قرآن کریم ووینې سم نه دقیق ووینې دقیق داسې په ننه پر تېر نسې دقیق یې ووینې او مثلا چې ډېر بدنامه فلسفه ده په مادیت کې هغه دغه د مارکسیزم دی چې ډایلکټیکل میټریالیزم ووایه دقیق او قرآن ووایه دقیق دا یو او بل سره تاییدوي دا د سطحي ملایانو او یا د دې سطحي دغه فلسفیانو دغه د چې دغه متخصص سره کړي دي ځکه حقیقتونه د حقیقت یو دغه دی حقیقت یو دی انعکاس په مختلفو واقعیتونو لارې یې بېلې دي حقیقت یو دی خو انعکاس یې په مختلفو واقعیتونو کې مختلفو حالاتو حادثو دغه تصادف بولي دغه مختلف والی یې که دسیسه چی شي دغه مخالفت چې رامنځته کړل سوی دی دا دسیسه بولي که تصادف دسیسه یې ځای نشته دسیسې موجودیت په دې خاطر نه ده دسیسه خو دا ده چې دغه ده چې داسې په دې دغه کې په زماني لحاظ یا په دې باندې به څوک په دسیسه امیز دغه ورته دغه دسیسه نه ده که نه ټوله ده او خدای پاک یاره داسې ته چې دغه نه زما سوال بل ځای و تاسې د قرآن اعظم شان او دا د جبر و اختیار دیالکتیک بحث وکړئ چې دوی حقیقت ته دوی غځېدلې لارې دي یا دوی شعاوې دي مګر دا په یو تضاد کې اچول سوي دي دغه په تضاد کې اچول یې
دا د ساده که تصادف دی زما دا سوال دی لکه دا اوس چې نه، موږ نه، ته اسلام دا د انسان پوه شولم دا دواړه دي که نه هم د انسان د ذهن رسایي یا دغه د دغه نه که نه دا خو یو د ذهن په یو مشخصه د ذهني تکامل یا د فکري تکامل په یو مشخصه مرحله کې سړی و دې ځای ته رسېږي چې دا دواړې لارې یو دي بس چې ورپورته سي لاندې دا دوګانګي ده دا چې پورته سي انسان د مغزو دا دغه دی داسې جوړ دی چې هر څومره داسې ځې پورته ځې چې شي زموږ متل وي ځې ابازوله به راځي ابازوله به راځي چې ځې اخر ته به توحید ته رسېږي توحید هغه ټاپ اپ د دغه دی ټاپ اپ د لاین دي نو دا ټول دغه مختلف دغه چې دي که نه داسې جریانات یو وخت ما یو دغه باندې وکول د غني خان پر دغه دا د باندې حرکت صاحب خبره شراقه حرکت عینیت فلسفه کې دا جمله ویلې چا شراقه حرکت څوک شراقه حرکت د ډاکټر نجیب الله په وخت کې د کابل ښاروال و نجیب الله تر وخت هم لږ مخکې و هغه خو په کابل کې و عربي پوهنتون ته لاړو شوروي ته یې ولېږه هغه وخت بیا کله چې ترک یې رئیس جمهور شو دی د ترک ډېر نږدې یاور و ډېر نږدې کس و چې اکاډمیک و څه نومې دی شراقه حرکت خو ډاکټر ورسره لیکي په دا فیسبوک کې شته اوس دا یو کال کېږي ډېر ناروغ دی کور کې دی المان کې خو د دې یو کتاب دی د عینیت فلسفې په نامه د ایروډینامیک فیزیک تدریس کوو په هوایي قواو کې قومندان نو ډېر لایقه سړی او ساینس کې خو فلسفه یې ولیکله اخره جمله یې دا شوه چې تاسو هر کار مادیات ګورئ په دې کائناتو کې نو بالاخره توحید ته ځئ او تاسو به په وحدانیت د خدای باور کتاب ستا ما سره شته کور کې پښتو کې دی انګریزي پښتو فارسی دواړو کې نه نه په سترګو واده د تاسو ته به دلته راوړم دایمه چا خو ما دغه دي زه به تاسو ته دا رسوم او دا ستاسو جمله زه خو غلی یم ټولې اورم ځکه چې هیڅ کوم لګیم به خبرې کوو خو دا ستاسو فکر بیخي دا پیدا کړ ځکه چې اوس په دې فکر یو چې دا ټول شیونه تعریف د خدای دی تو ګرد الحمدلله تاسو چې مخکې تاسو یاد کړئ چې ضرب څه شته وي چې په هر شي کې ده او وخت بعد ځکه مو وایي چې د هر شي کې د خدای تعریف پروت خدای خو کوم بل رقم جسم نه دی تا په هر څه کې خپل ښکلا کې بوی کې ظرفیت کې امکان کې حضور کې هر څه کې خپل توانایي خو دغه چې د خدای چې خپل تعارف د خپل تعارف دپاره چې د خپل کتاب بالیږي هغه چې اول په دغه په کوم توري شروع کوي الحمدلله ټول ثنا او صفات ټول تعریف ټول همداسې ده هر څه هغه ته د خو ستاسې بحث نه دغه کوم ما هسې مې ریفرنس نو دا خو څو وخت دلته دا دغه ته راغلو مرحوم خانه د وخت ضرب ښه د وخت ضرب دی د ژوند تال دی سوز د حال دی شور د قال دی د جنون ورکه قصه ده د ګونګۍ مینې قصه ده د زاهد سره جګړه د ساقي سره خبره د شایسته سره روغه یو خوږه د ناز ګیله ده دا د حسن د خان ننګ دی د جابرو تورو جنگ دی ځي په پورته مخ په بره د لا د فوز حمله ده دا د ځان د بتو پښو ته د اور پړی دی اراده دا مغرور سر د نمرود ته د خلیل د مټ تیشه ده نو بیا اوس دی نو بیا اوړي بل دغه د وخت د ضرب دغه سو ډیفینیشن څه کنه د پوره کلمې نو اوس نو بیا دا د خیږي وخت د خیږي وخت روان باچا د رنگ دی وخت روان باچا د رنگ دی وخت د هوش تیر لحظه ده وخت حسرت د تیر پرون دی وخت ثبات تلوسه ده بیخي په هر بود کې پاره
وقت روان باچا د رنگ دی، وقت د هوش هیره لحظه ده، وقت حسرت د تیر پرون دی، وقت ثبات د تلوسه ده. وقت تعریف وسو ده دا وخت دغه شی. او ضرب دلته نو دا نور شان باندې زنده را د خبره بیخي اوږدېږي که نه، دا چې په دا هر دغه کې که نه دا هوش او بیا هیره او بیا لحظه او بیا رنگ او بیا سبا او بیا تلوسه او بیا حسرت او بیا تیر او څو باره لري هر یو کتاب د کتاب هر یو کې بیا به دغه ضرب د زړه د وینې جوش دی. نو ډاکټر څومره د خدای ساتي که نه، ما دغه د زړه متخصص ډاکټر هر وخت چې ورسمه که نه د اوله دغه کوي که نه، د زړه ضرب اول دغه ضربان ګوري. ضرب د زړه د وینې جوش دی. ضرب د ژوند د روح نغمه ده. د ژوند د روح نغمه ده. او نو چې نه ژوند نشته. ضرب تنا ده. ضرب ښکلا ده. ضرب رباب دی. ضرب دکړه ده. دکړه طبله دکړه طبله. خدای دې وبخښي شاه رحمت الله علیه که نه، د هغه دا لغات اول وار ما دا څه زده کړي دي بیخي ډېر پخوا، زر کاله پخوا. ما د ده دا دغه ورسره چې خبرې چې اوس ما ورته استاد دا خو زر کاله پخوا خو به ووایه لکه دا زر کاله پخوا. نو دا زر کاله پخوا ما ده زده کړي دي. ښه ضرب تنا ده، ضرب ښکلا ده، ضرب رباب دی، ضرب دکړه ده. اوس نو او شروع کې خو داسې دغه د نظم داسې راغلی دی چې د وخت ضرب یې ووایه، بیا د وخت په ضرب کې د وخت ډیفینیشن وکړي، بیا د ضرب ډیفینیشن وکړي. او اوس نو بیرته بیا په ګوره داسې راغلی دی که نه، اول د وخت ضرب دی، د وخت او د ضرب ټول دغه مفاهیم او ټول تعلقات داسې، بیا وخت جلا څېړه سوی دی، ضرب جلا، په پای کې بیا دواړه یو ځای کېږي. یعنې داسې تللي. ښه ښه وخت ښایست زما د شهی دی. ضرب اخال باڼه ضربه ده. یو وي وخت ښایست زما د شهی دی. ضرب اخال باڼه ضربه ده. وخت درون غر د کوه تور دی. ضرب جلوه د اور لمبه ده. وقت باچا دی. ضرب حمله ده. وقت دریا دی. ضرب څپه ده. وقت دولت دی. ضرب سکه ده. وقت شاعر دی. ضرب مصره ده. سوز د حال دی. شور د کال دی. د وخت ضرب دی. د ژوند تال دی. دا د تورو ساحرې ده. و جانان ته نظرانه ده. بیرته ټوله کیسه ولاړله وحدانیت. دا د تورو ساحرې ده. دا نو د کې لاپ شاپ ګډ سوی دی که نه، د تورو ساحرې معنا دغه ما په تورو باندې پوهېدل و که نه، دغه کېدل ده. برته دغه وخت ضرب ده، فزیکل وخت ضرب دی. کتاب ته دې ته راته کېږي که نه، دا د تورو صاحب او د وخت ضرب دی، د ژوند تال دی. دلته بیا وخت ضرب بس مقصد دغه دی، دا د وخت ضرب دی، د ژوند تال دی. دا د تورو ساحرې ده. و جانان ته نظرانه ده. شاریه وحید عقل.
وهل په معنا او د فتح کېدو کنه شاریه وی د عقل د ملا د خیال دوره ده د ګونګي مینه غصه ده د جنون ورکه قصه ده بس دلته دوه شان